نن مونږ چې خبره کوله غویر مونږ دا نه وایو چې دوی د ټي ټي پی ونیسي مړه دي کې یا دغه کې خو چې دا کم گاډي ولدوی ورکړي دا کورونه ولدوی ورکړي دا اسلحه پرمټ ول ورکړي دي نو دا بیا په د جماعتونو کې چې د پاکستان خلاف د جهاد اعلانونه کیږي دا وسنه د دې نمخ کې بچندې بکې دي ټي ټي پی والا وې دا خو بندوي شي کنه چې دا خو کی کنه دا خو پاکستان د خپل مکافات عمل ښکار دی چې 20 سال نه 45 سال چې پاکستان کې همداسې زونه کېدل او جهاد او هجرت او مجاهدین او چندی او کوټه شورا او پیښور شورا هغه وخت کې د دوی د زاویې نه سوچ کړی وای نو اوس ودا شي ور باندې اوس څه طالبان ور باندې اپلای کوي هغه خو پاکستان په افغانستان باندې اپلای کوي دي هغه چې طالبان کوي هغه د دوی نه زده کړی دي په کار دا چې مطلب دا دی چې طالبان هم ګلی لري دا څه نه دا غوي وای چې کله امریکا رااله زمونږ تاسو بهترین دوست افغانستان کې 2001 کې د انډین ایمبیسي او هندو په افغانستان کې ونه خو بیا هم تاسو په زمونږ یو ګاونډي هم امریکای سره ونه درېدو تاسو سره ودرېدو یا بیا مو پاکستان کې یو قسمه د پناه راکړه خو نیم به مو نیولو نیم به مو امریکای ته حواله کولو ملا برادر مو 12 سال هلته په جیل کې وساتلو ملا عبید الله په جیل کې مرسو منصور پاکستان کې ووجل شو ګلی خو هغه طرف نشته د ګلو هغه چپټر خلاصي نو بیا دوه طرف ګلی خو به خدام یو حقیقت دی چې دوی څومره جګړه کړې ده څومره دغه کړې ده نو هغه هم د پاکستان په ملا باندې خبره په شا باندې کړې ده کنه نو هغه باندې خو دې پخېمانه دي اوس ټول پخېمانه دي چې خپل کسان ولې د پاکستان په کهنی او د پاکستان په وینا او د امریکای په ډالرو باندې هغه کمونستانو وخت او هغه دا مطلب دا دی چې 5 مليون ریفیوجیز پاکستان کې اوسېدل 15 مليون مهاجر دا مطلب دا نه چې تا د 35 مليون افغانان یا 15 مليون افغانانو سره د جنگولو دا کم کمال وو نو 15 مليون خو ټیک شس ملګری شول خو 15 مليون خو د ځان دشمنان کړلو ما مطلب دا دی چې کثیر تاریخ تزو غلې دوړو طرف نشته دي پاکستان هم داسې پاک باز نه دی دوی هم ډبل گیمونه هم کړی دي افغانانو سره هم کړی دي انټرنیشنل کمیونټي سره هم کړی اوس زه وایم چې طالبانو ته پکار ده چې افغانان نو ټربل کې وانه چې مشکلاتو کې وانه چې هر طریقې چې وي د ټي ټي پی نظام په یو طریقې اخلاص کې ټیک د پاکستان طالبان وایي چې دا پاکستانیان دي ولادت شیخ خپل مسله د پاکستان سره پاکستان د نه حل کی او افغانستان د لپاره د بیا مشکلات نه جوړي زه امید کوم چې دغه واقعیت نو وروسته ټي ټي پی ولا خپل د احساس کې چې د دوی د وجه د مشکلات جوړیږي دوی په خپل د افغانستان نه راوځي ولو که طالبان ازروي مراوت ورته وینا هم نکي او وو کتل چې دوی یو لکه جنجال برانګیزه قوت ته مشکلات جوړي سمستان وسو نوې